الرحمن الرحیم. نن د مایکروسافټ ورډ پروګرام شپږم درس دی. په تیرو درسونو کې موږ تاسو د فایل ټیب خلاص کړی او نن به په هوم ټیب باندې خبرې کوو. په هوم ټیب کې لومړی چې دی کټ، کاپي، فارمات پوینټر او پیسټ او د پیسټ سپیشل ځینې اپشنونه دي. لومړی خو راځم دلته لیکم چې واټ از کمپیوټر، چې دا مې کله ولیکل دې څخه وروسته ایکوال رینټ قوسشروع قوسبند انټر یو څه لیکل مې وکړه. له دې څخه وروسته راځم دغه لیکلو ته یو فارمټ ورکوم، بولډ کوم، سایز یې ورته 14 کوم. لومړی دلته کټ دی، موږ یو کټ لرو بل کاپي لرو. زه به دغه پاراګرافونه لږ کم کړم چې په همدغه یو صفحه کې دا درس ته تشریح شي. ګورئ زه دغه ټول ټیکس سلیکټ کوم. دا سلیکشن په دوو طریقو باندې کولی شو. یو د کیبورډ له طریقه کولی شو موږ تاسې دا کار د لیفټ کلیک په واسطه د ماوس له طریقه، او دوم هم چې دی کنټرول ای د دې شارټ کټ ده. که چېرته موږ یوه ورقه لیکلې، 10 ورقې، 20 ورقې، 30 ورقې، که کنټرول ایم که هغه مکمل ټول سلیکشن کیږي. اوس چې دا موږ سلیکټ کړل دې څخه وروسته راځو دا کټ کوو. چې کټ مې که دا له دې څخه پاک شو، خوښه دی چې دا په لاندې ځای کې پیسټ کړئ، او که غواړئ چې د کنټرول انټر په واسطه بله ورقه راوړئ او په هغې کې پیسټ کړئ. نو زه دلته راځم او دلته پیسټ کوم. کنټرول وی د پیسټ شارټ کټ دی، کنټرول سی د کاپی شارټ کټ دی، او کنټرول وی د پیسټ شارټ کټ دی، او کنټرول ایکس د کټ شارټ کټ دی. ګورئ دلته ما له دې څخه دا ټیکس کټ که او په عوض مې دا دلته لاندې په بله صفحه کې راوړلو. نو دا بیرته کنټرول زید کوم. نو د کټ څخه هدف دا و چې د کټ په واسطه موږ تاسې کولی شو چې یو ټیکس له یو ځای څخه لرې کړو او په بل ځای کې ځان ته پیسټ کړو. ولې بیا کاپي متفاوته خبره کوي. زه راځم کنټرول ای کوم، دا ټول سلیکشن اخلم. وروسته کاپي خوښم چې له دې څخه کاپي کوئ، او که په کیبورډ کې کنټرول سی وهئ. دې نه ما کاپي واخیسته. چې کله ما دې نه کاپي واخیسته کنټرول انټر وهم، دومې صفحې ته راځم او دلته کنټرول وی پیسټ کوم. نو دا دلته ما پیسټ که، ولې په هغه اوله ورقه کې چې و دلته هم شته، اوریجنل ټیکس هم لا سره دی، او دلته ما کاپي هم ځان سره راوړلو. کاپي یعنې موږ کولی شو چې یو ټیکس په ډېرو ځایونو کې ځان ته کاپي کړو، خو ولې له کومه ځایه چې موږ له اوریجنل ځایه یا مین ډاکومنټ چې کوم دی هغې ځای نه چې موږ کاپي اخلو هلته به موجود وي، او هغې نه علاوه چې هر ځای کې تاسې غواړئ پیسټ کړئ، کاپي یې کړئ، هم یې کولی شئ. خو که کټ هم واخیسته، کټ به دا مین ډاکومنټ کې چې تاسو لیکلي دا به بیا دې ځای نه کټ کېږي، مکمل به لرې کېږي، او هر ځای کې چې بیا غواړئ پیسټ کړئ پیسټ کولی شئ. نو دا چې ده د کټ او کاپي خبره وه. ګورئ په کیبورډ کې چې کنټرول پلس څه ووهئ، کنټرول پلس سی، دا چې دی کاپي شارټ کټ دی، صحیح دی. کنټرول پلس سی دا د کاپي شارټ کټ. همدا ډول چې تاسې کنټرول وی ووهئ، کنټرول پلس وی دا چې دی مساوي کېږي چې سره پیسټ شارټ کټ دی، او همدا ډول کنټرول پلس ایکس دا مساوي کېږي د کټ، دا د کټ شارټ کټ دی. کنټرول سی کاپي دی، کنټرول وی پیسټ دی، او کنټرول ایکس کټ دی. لکه دا 3 شارټ کټې دي. دا ځان سره په یاد وساتئ ځکه ډېر زیات دا استفاده کېږي او ډېر استعمالیږي. دا به ټول سلیکټ کړم او ډیلیټ به یې کړم. همدا ډول رای به شم، دا به هم ډیلیټ کړم، او په بیک سپیس به پورته راشم، دا دومه ورقه هم دا به هم لرې کړم، ډیلیټ به یې کړم. اوس له دې څخه وروسته راځو فارمات پوینټر ته. ګورئ ما دلته لیکلی واټس کمپیوټر، لاندې راځم لیکم ورته یو بل عنوان واټ از ماوس، او همدا ډول بیا راځم یو څه پاراګرافونه دې ته هم لیکم.
صحیح شو. دا دوه پاراګرافونه دي. دغه لومړی د دوه ټایټل دي او څه معلوماتونه لري. د فارمټ پوینټر څخه هدف دلته څه دی؟ ګوري دغه یو ټایټل دی، یو عنوان دی چې دا ما بولډ کړی دی، سایز مې ورته غټ کړی دی او ممکن ځینې فانټس هم ما ورته انتخاب کړی. فرض کې ریل فانټ مې ورته ورکړی. زه غواړم چې دغه عنوان په دغه فارمټ په دې عنوان هم اپلای کړم. شاید په یو کتاب کې موږ تاسو سره 50 عنوانونه وي، نو موږ خو نشو کولی چې په هر عنوان ودرېږو او د دې دا کوم فارمټ چې موږ ورکړی راشو هغه فانټ انتخاب کو، سایز انتخاب کو، رنګ هم ورکړی رنګ انتخاب کو، دې ته بیا رنګ هم ورکو، سور رنګ به ورته ورکړم. نو دا چې هر یو ټایټل ته داسې راځم او دا فارمټ پې اپلای کوم، دا مانه ډېر وخت نیسي. دلته یو ډېر زبردست اپشن دی د فارمټ پوینټر په نوم. زه راځم دغلته درېږم چې کله کرسر ما په دغه ټایټل باندې ودرولو نو راځم فارمټ پوینټر اخلم. له هغې څخه وروسته ګوري دلته یو برش یې ماته راکړه. په دغه برش زه کولی شم چې دغه فارمټ په دې ټایټل هم اپلای کړم. په دې لیفټ کلیک باندې کش کوم، ګوري سیم ټو سیم ګوري موږ ته همغه فارمټ یې پې اپلای کړه. که دا څومره عنوانونه یي فقط تاسې به په همدغه فارمټ ټکسټ چې تاسې جوړ کړی دی او خواریم پې کړی په دې ودرېږئ او فارمټ پوینټر واخلئ. هر ځای چې عنوان تاسې غواړئ چې په همدغه رقم راشي په هغې کش کې همغه رقم فارمټ او رنګ هر څه اخلي. یعنې طریقه یو کار یې موږ ته اسانه کړی دی. نو بل هم لرو دلته پیسټ. په پیسټ کې ځینې خبرې دي. ما دلته څه لیکل کړي دي. زه راځم دغه لیکلو ته چې دی سایز یې ورته 14 ټاکمه. همدا ډول راځم دغه پاراګراف ته چې دی یو فانټ هم ورکوم. فرض که داسې یو فانټ ورته ورکوم. دا ایریل به ورته ورکم او همدا ډول راځم دې ته یو رنګ هم ورکوم، شین رنګ به ورته ورکم او راځم دا بولډ کوم. صحیح شو. لکه دا تغییرات ما راوړل. له دې څخه وروسته راځم دغه لاندې کوم معلوماتونه مې چې لیکلي دا ډیلیټوم. اوس تاسې ګورئ دغه یو څه لیکل ما کړي او دلته مې مختلف تغییرات مې په دې کې راوړي. لکه دا به هم بولډ کړم یا انډرلاین به ورته ورکړم، میټالیک به کړم. دا مې میټالیک کړی دی. همدا ډول سایز مې ورته لوی کړی. دا دې ته مې بل ډول فنډ ورکړی. لکه څه تغییرات ما پکې راوستي. زه دا ټول سلیکټ کوم او له هغې څخه وروسته کنټرول سی کاپي اخلم. د دې کاپي چې ما واخیسته زه غواړم دا پیسټ کړم همدې ورقه کې یا بله ورقه کې، خو زه دې ورقه کې به پیسټ کړم. زه راځم دلته پیسټ سپیشل ده. په دې پیسټ سپیشل کې څو اپشنونه دي. لومړی خو د فارمټډ ټیکسټ RTF. د دې څخه هدف دا دی دغه کم ټیکسټ چې تا کاپي کړی په همدغه فارمټ په همدغه رقم غواړې چې دلته یې کاپي واخلې. زه ورته وایم یس پیسټ یې که راته. ګوري دغه پاس او دا لاندې به هیڅ فرق سره نه لري ځکه سیم ټو سیم ما ورته ویلې چې ما ته دا فارمټ یعنې څه رقم فارمټ چې ما دې ته ورکړی او څه رقم تغییرات چې ما په دې کې راوړي په همغه شکل ما ته دلته پیسټ راکړه. په همغه شکل ما ته پیسټ راکړلو. خو زه دا بېرته لرې کوم. بیا راځم له دې نه کاپي اخلم. زه ورته وایم کنټرول سی که دا بیا د دې پیسټ زه غواړم بیا وکړم خو ولې په بل شکل. پیسټ سپیشل ته راځم. دوم چې دی انفارمټډ ټیکس. انفارمټډ ټیکس په دې معنا چې دا فقط ټیکس تاسې ته راوړي ولې فارمټ به پکې نه انټر کوم. ګوري اوس هغه او دا فرق لري. دا کې چې کوم فارمټونه دي او په دې کې چې کوم فارمټونه دي دا عنوان چې کوم فارمټ ما پې اپلای کړی هیڅ فارمټ یې وانخیسته فقط ساده هماغه ټیکس یې ما ته راوړلو. نو د دومه طریقه. دریم ګورئ زه دا ټیکسټ ټول اخلم کنټرول سی کاپي کوم او دا غواړم دلته پیسټ کړم او راځم پیسټ سپیشل ته. دریم چې دی لومړی فارمټډ ټیکس او دوم انفارمټډ ټیکس او دریم چې دی پکچر انهانس دی.
میټا فایل. دا چې کله ما انتخاب که زه غواړم چې همدغه کم معلوماتونه او کم ټکسټ چې دی ما ته د دلته پیسټ شي خو د عکس په شکل. اوکې ګورې دا اوس د یو عکس په شکل ما ته دلته پیسټ شو. زه چې په دې کلیک کوم ګورې دلته دا ما ته یو عکس په شکل اوس راغی. دا کولی شي چې بیا وړوکی کړي غټ کړي لکه دا اوس د یو عکس په شکل باندې هماغه معلوماتونه ما څنګه که ځان سره دلته پیسټ کړلو. زه بیرته دا کنټرول زیډ کوم چې لرې شي. له دې څخه وروسته بیا هم راځم په سپیشل ته چې بل کوم HTML فارمټ. ګورې د دې څخه هدف چې دی دغه معلوماتونه ما لیکلي دي صحیح ده. په دې اخر کې زه راځم ورته لیکم for more information please visit صحیح ده. for more information please visit www.google.com. لکه یو لینک مې پکې واچو. همدا ډول دلته راځم لیکم چې یو بل لینک ما چوم www.download.com. ګورې دا دوم فارمټ لینک هم ما پکې واچولو. اوس ګورې تاسې دغه کم لینکونه چې ما پکې ګورې د دې لیکلو سره ما لینکونه واچول. زه اوس راځم د دې کاپي اخلم کنټرول سټوس لیک کوم کنټرول سی کاپي مې ورته واخیست. راځم دا غواړم دلته پیسټ کړم. چې کله په سپیشل ته زه راځم دا څه رقم غواړی چې پیسټ کړي. زه وایم چې پیسټ از HTML فارمټ. HTML فارمټ څخه هدف دا دی چې دغه ټکسټ چې تا لیکلی په دې کې چې څومره انټرنیټي لینکونه دي هغه لینکونه به له منځه نه ځي هغه به تا ته د لینکونو سره دلته پیسټ کوي. زه وایم یاس اوکې. ګورې دغه پاس لینکونه چې کوم دي ما د دې کاپي واخیسته د ټول ټکسټ ولې ټکسټ سره لینکونه هم دي. لینکونه هم دلته موجود دي او له منځه نه دي تللي. نو HTML هدف دا دی چې دا لینکونه که زما ټکسټ ولري لینکونه له منځه مه وړه. کله چې انټرنیټ د سره یې کنټرول انټر ووهي او کلیک پرې وکړي دا راسن تاسو ته هماغه انټرنیټي سایټ یا ویب پاڼه خلاصوي. نو د HTML څخه هدف HTML فارمټ څخه هدف دا دی په پیسټ کې. همدا ډول اوس راځم دا ټکسټ زه بیا ټول سلیکټ کوم او کنټرول سی کاپي اخلم او له دې څخه وروسته راځم غواړم دلته پیسټ کړم. پیسټ سپیشل ته راځم او بیا ورته وایم چې داسې کار وکړه دغه ما ته پیسټ کړه خو ان فارمټډ یونیکوډ په شکل یې راته پیسټ کړه. د دې څخه هدف دا دی چې دا زه به اوکې کړم چې کله مې اوکې کړه ګورئ ان فارمټډ په دې معنی چې دې کې کوم فارمټونه و هغه فارمټونه یې ټول لرې کړل. صحیح ده. هغه فارمټونه یې ټول لرې کړل ساده ټکسټ یې درکړه. ولې د هغې تر څنګ دغه لینکونه چې کوم وو دا لینکونه هم له منځه لاړل. اوس دا لینک نه دی که کنټرول انټر ته ومنیسي که نه کنټرول چې ومنیسي دا لینک نه دی چې اوس ته پرې کلیک وکړې تا ته ویب سایټ خلاص کړي نه خلاصوي ځکه هغه لینک له منځه لاړه. په همدغه رقم موږ دلته دا پیسټ کړه. نو دا د کټ کاپي او فارمټ پاینټر او همدا ډول د سپیشل پورې ځینې خبرې وي. یو ډیر مهم کار چې بل هم موږ په سپیشل کې کولی شو چې موږ د یو بل پروګرام سره لینک جوړ کړو. ګورې زه دا ټول لیکنه سلیکټوم او ډیلیټوم له هغې څخه وروسته زه راځم اکسل خلاصوم. صحیح ده. رسېدو څخه وروسته راځم دلته یو څه معلوماتونه لیکم چې ایټم همدا ډول ورته لیکم چې پرایس یونټس او بیا ورته لیکم ټوټل. ایټم ورته لیکم چې ماوس 200 افغانۍ دانه او 15 دانې هم خرڅ کړي ټوټل 100 روپۍ کېږي. دلته به ورته ولیکو چې ایکوال 200 ضرب یونټس او قوسبند انټر. ګورې دا 15 دانې 1000 روپۍ کېږي. همدا په دې کلیک کوم او دا لاندې راوړم او له دې څخه وروسته ورته لیکم چې موږ کې بوټ خرڅ کړی 100 دانې دانه 400 او 2 دانې هم خرڅ کړي دومره پیسې شوي.
همدا ډول راځم لیکم ورته چې موږ LCD خرڅ کړی په 6000 افغانۍ 6 دانې نو دا لیکل ما ټول وکړ. له دې څخه وروسته راځم آل بارډرز ورته ورکوم. ګوري دا یو څه لیکل ما دلته وکړه. له دې څخه وروسته دا ټول سلیکټ کوم او کنټرول C کوم. چې کله مې کنټرول C کړ راځم ورډ پروګرام ته دلته غواړم لینک جوړ کړم، یعنی هغه د ایکسل لینک د ورډ سره جوړ کړم. کله چې دلته راغلم سپیشل ته راځم او له هغې څخه وروسته ګورئ مایکروسافټ ایکسل ورک شیټ آبجیکټ راغلی، دا ورته انتخابوم او لینک هم ورته انتخاب پیسټ لینک ورته انتخابوم او هغې څخه وروسته دا مایکروسافټ ایکسل ورک شیټ انتخابوم بیا اوکې کوم. هماغه د ایکسل څه ډیټا چې هغه ټول ما سره دلته په ورډ کې راغی. ګورئ دلته چې زه اوس هر لیکل کوم هغه به په اتوماتیک ډول چون لینک جوړ شوی دی ورډ ته به ځي. فرض که زه لیکم چې ما یو کمپیوټر هم خرڅ که په 12000 افغانۍ او یو دانه ټیپ همدا ډول بل لیکم چې ما یو هارډ ډیسک هم خرڅ که په 2500 افغانۍ. لکه دا څه ډیټا ما پکې اضافه کړه. کله چې زه ورډ پروګرام ته اوس راځم ګورئ دا هارډ ډیسک کمپیوټر دواړه اضافه شوي دي. نو په دې طریقه باندې موږ تاسو کولی شو چې د سپیشل په واسطه یو لینک هم د ورډ سره جوړ کړو چې دا ځینې وخت ضرورت پیدا کېږي چې موږ تاسې په ورډ کې هم باید ځینې محاسبې ترسره کړو. نو کولی شو چې محاسبې خپل ټول په ایکسل کې ترسره کړو، ولې از لینک کې دلته ځان سره په ورډ کې ثبت کړو، ډیټا به ټول دې کې موږ ته راځي، کولی شو چې پرنټ یې کړو او استفاده ترې نه وکړو. نو د نن دپاره همدغومره درس بس ده. یوه بله مهمه خبره هم دې کې چې پاتې نه شي کلیپ بورډ ده. ګورئ کلیپ بورډ څه کوي، دغه څه لیکل چې ما کړي ډونټ سیف ایکسل هم کلوز کوم او راځم دوباره ورډ ته ورډ پروګرام اوپن کوم، بیا بلینک ډاکومنټ اخلم. اوس زه لیکم فرض مثال واټس کمپیوټر، دغه ما ولیکه. له دې نه وروسته راځم یو څه ایکول او یو څه لیکل کوم. همدا ډول بیا راځم یو ایس انټر نه کوم، بیا لیکم چې واټ از ماوس. چې کله مې دا ولیکه بیا راځم ایکول یو څه پاراګرافونه ورته لیکم. همدا ډول بیا راځم لیکم چې واټ از کیبورډ. دا مې چې ولیکم دا ډول راځم ځینې یو څه پاراګرافونه ورته لیکم. ایکول مې ورسره ونه او ایکول ګورئ دا ډېر پاراګرافونه ما ولیکم. دې ته به زه بولډ او همدا ډول سایز به ورته 14 کړم او هغې نه وروسته به په دې ودرېږم. فارمټ پوینټر به واخلم، دا نور عنوانونو ته به هم همدا یو فارمټ ورکړم. بیا به دلته ودرېږم، فارمټ پوینټر به واخلم او دا عنوان به هماغسې فارمټ پې اپلای کړم. کله مې چې دا ګورئ پې اپلای کړم دغه لیکل وشو. راځم دغه ویکټور علامه هم چې کلیپ بورډ راته خلاص کړي په دې خلاصولی شو او په دې بیرته بندولی شو. چې کله مې دا خلاص کړه راځم زه وایم چې داسې کار وکړه ورچ کمپیوټر دا څومره معلوماتونه چې دي دا کنټرول C کوم، دا کلیپ بورډ کې دغه کاپي شو موږ سره. همدا ډول راځم وټس ماوس دا ټول ورته وایم کاپي کړه تر دې ځای پورې کنټرول C کوم، دا هم موږ سره کلیپ بورډ کې راغی. همدا ډول وټس کیبورډ څه معلوماتونه چې دي دا هم کنټرول C کوم، دا هم ما سره دلته راغی. ګورئ دا ټول معلوماتونه ما سره دلته په کلیپ بورډ کې راغی. له دې څخه وروسته زه دا کنټرول A کوم او له دې ځای نه ډیلیټوم، دا صفحه ځان ته بلینک کوم، بیخي پاکوم ځان ته. دغه کلیپ بورډ کې چې دا څه معلوماتونه ما اخیستي دي زه وایم داسې کار وکړه اول ته راغلی ورچ کمپیوټر اول راغلی، زه وایم داسې کار وکړه چې اول دا راوړه ورچ ماوس چې پې کلیک کړم هغه دلته ماته راشي. بیا ورپسې ورته وایم راوړه چې ورچ کیبورډ،
دا یې موږ ته راوړو، بیا ورپسې راوړه ورس کمپیوټر بیخي اخره کې راوړه، بیا یې کلوز کوم. دا ډېر ګټور اپشن دی کله چې تاسو یو کتاب لیکئ او په هغې کې ځینې عنوانونه مخکې وروسته شوي وي، نو تاسې کولی شئ ټول مکمل کلیپ بورډ ته ځان ته واړوئ، صفحه ځان ته سپینه کړئ، هغې نه وروسته په ترتیب هر عنوان ځان ته راوړئ. نو دا و د نن ورځ درس. انشاءالله سبا له خیره به په فنډ باندې خبرې وکړو.